ملي تدارکات کمیسیون د شاوخوا 10 میلیارډ افغانیو په ارزښت یو شمېر پروژې منظوري کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 10 میلیارډ افغانیو په ارزښت د 12 پروژو قراردادونه منظور او د 15 هغو تعدیل کړل. د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډې ته چې د روان 1403 لمریز کال د میزان میاشتې په 14مه نیټه په مرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، له اجنډا سره سم 10 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې چې له جملې د 12 پروژو قراردادونه منظور، د 15 تعدیل، د یوې لغوه او د 2 پروژو د قراردادونو د قیمتونو په اړه ټاکل شوو کمیټو ته دنده وسپارل شوه څو له ګټونکو شرکتونو سره بیا ځلې مذاکرات ترسره او خپل راپور د ملي تدارکاتو کمیسیون مشرتابه ته وړاندې کړي. په منظور شوو او تعدیل شوو پروژو کې د کندهار، زابل او نیمروز ولایتونو د پوهنتونونو د لیلیو د ودانیزو پاتې چارو بشپړول، د کندهار ولایت د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر بیا رغونه، په بادغیس ولایت کې د قیصار لامان 25 کیلومتره سړک د پاتې چارو اساسي جوړونه، د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ د ریلي او غیر ریلي تاسیساتو بیا رغونه، د کابل ښار ځینې داخلي سړکونه او یو شمېر نورې پروژې شاملې دي چې د اسلامي امارت له لوري تمویلیږي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچن